سلامونه دوستانو د پیغلې مکتبې له بستی سره ووتل. یوه ورځ د دولتي سارګرې ادارې ډله پوهنځي ته د پلټنې لپاره راغله. ټولګي په ټولګي د ټولو نجونو بستې وپلټلې، خو په ټولو کې کتابونه، کتابچې، قلمونه او اړوند کاغذونه راووتل. مګر کله چې د سار ادارې غړي د یوې نجلۍ بستې ته ورنږدې شو، نجلۍ بسته ټینګه په سینه ونیوله. خولۍ پرې راماتې شوې، لاسونه او پښو یې ریږدېدل شروع کړل. په زارۍ شوه چې د خدای لپاره زما بسته مه تالاشي کوئ، زه بسته نه درکوم. د ټولو نجونو د تفتیش د ډلې پام د نجلۍ لور ته واوښتو. ښوونکي ورته وویل بسته ورکړه چې وګوري اخر څه بلا پکې ده چې ته یې دومره وارخطا کړې. خو نجلۍ ټولګیوالو ته ګوري، له شرمه یې په مخ خولۍ بهېدې، ژړا یې په ستوني کې نښتې وه، سترګو کې اوښکې وې او د بستې له ورکولو او تالاشي کولو یې انکار کاوه. غږونه خاموشه شوي وو. په ټولګي کې خاموشي او ویره خوره وه. ټولګیوال یې حیرانۍ اخیستي وو. ټول ویل چې معلومه نه ده چې له بستې څخه به څه راوځي. اخر یې نجلۍ څخه په زوره بسته واخیسته. بسته او نجلۍ د پوهنځي دفتر ته یوړل. ښوونکي بسته خلاصه کړه. د نجلۍ له سترګو د اوښکو باران پیل شو. هغه بیچاره په خپل عزت، وقار او درنښت ویریږي. ټول حیران دي چې اوس به له بستې څخه څه شی راوځي. تاسو پوهیږئ چې بسته کې څه شی ول؟ په بسته کې هیڅ ناوړه شی نه و، نه کوم عکس او فحاش توکي پکې وو، بلکې په بسته کې څو ټوټې وچه ډوډۍ او یو څه سړې وریجې په کڅوړه کې تړل شوې وې. کله چې د جینۍ څخه پوښتنه وشوه چې دا څه دي او ولې دې دومره ټینګار پرې کاوه، نجلۍ وویل موږ غریبانان یو، پلار مې نشته، مور مې ناروغه ده، په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرو. نو کله چې د پوهنځي له نجونو څخه له غرمې وروسته کومه ډوډۍ او وریجې پاتې شي، یو څه زه خورم او یو څه له ځان سره مور، ماشوم ورور او خور ته وروړم. شرمېدم ځکه چې بیا به ټولګیوالې پیغور راکوي چې ته له موږ څخه پاتې شوې ډوډۍ خوري. دوستانو که دا کیسه مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې موږ تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې کیسې، اسلامي او طبي معلومات راوړو او تاسو سره یې شریک کړو. مننه.